یوازې یو بل ورو ژوند یو څنګه تاسو شکر الحمدلله. دومره مصروفیت چې بالکل اړو تپوس نشته پوښتنه نشته. ګوره ولې نه تاسو ډېر مصروف کیږئ او ډېر وخت دا څوارلس موبایل بند ساتئ. دا 14 ورځې ما انتهایی سخته تبه تېره کړه او چهارشنبې په ورځ چې تاسو بله هفته کې ما چهارشنبې په ورځ فون وکړو لمبر هم بند و بیا مې د جمعې په ورځ وکړو بیا هم لمبر بند و بس بیا یې کړې بس الله هم خوشحال ساته عزتمن شي او بس مې وکړه او بس یو موسم دې سره مکسر که طبیعتونه خراب زم خپل هم ټیک نه یو الله صحت درکړي. څنګه بچي مو ښه دي که نه؟ شکر الحمدلله خپل حال احوال وایي څنګه صابر څنګه دی؟ ښه دی ټول ښه دي. فوجي راغلی دی؟ نه فوجي خو نه یې راغلی ډېر مصروف دی. جی زوی دی ماشاءالله زموږ عمر کې دی داسې هغه فوج کې دی که نه؟ کې دی. بس ښه خبره ده. بس الله خوشحال ساته او عزتمن چې تاسو راځئ دومره پوښتنه کوئ. صابر ته زما طرف نه ډېره مبارکي وایه. ډېره مننه او خدای پاک دې زه واده بختور کړي چې ستاسو هم خدمتونه وکړي. الله دې وکړي. الله دې وکړي. الله دې خیر کړي. ما سره اصل کې زما ژبه پخه ده ما ځکه تاسو داسې وویل. اوس ټولو ته دعا سلام څوک هم زما اواز اوري خو چې اواز مې اوري ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما یې څخه وګوره ټیک دی شکر دی رالو دي نه خو نه یم خبر چې تاسو بیمار یې. جمدې دی 14 ورځې ما پس خو د دنیا فیسبوک باندې دنیا زما تصویران خلکو شیر کړي وي سړی ته او کنه دا کار زما نشته او دا خو نو بس به هر حال ډیره زیاته مننه عزتمن شي الله ډیر زیات عزت وکړي چې تاسو له دونه پښتنه کوي دعا کوي الله خوشاله کړه اما شوما صدیقه ټلیفون کې زما طرف نه د دعا سلام ضرور او کا ورې نو ماما ته دعا سلام څوکم چې ورې ټول ته صابر ته ډېر مبارکي شوم پړه کوي ځان دی واده الګ ځان له واده پکار چې خپل کله می واده کړو پکار زما خو به راته ویلو کنه خیر دی زه یو کار دې کړو اسی بدی ویلو څه کارت به روړیو کیسه به دل روړیو زما په هند ول 100 روپو غت پیټه به دل روړیو دلته ته بار ولې 1700 روپۍ نه بسای نه می زما په شریک ورتلو کنه دا سیده اوس رولې دا اوس خبره نه دا سیده ما تاسو دړه خا ټوکري ور کړل بیغه مشه زه خاینده به تلو نه ورځي ټیک شو بیا خو خلاص سید دې وای نه ماته داسې نه وای بس نه لکه نیمه دوی دړه خو نیمه زما دړه خو دوست دما ته کولو کنه 10 بجې دوست خان نه نه لکه څه چل دی موړی په 100 روپیا مې وړه به واغی ته سمې بوب د طرف نه نیمه ومنه اورورا او ځان سره یاد کړه که څه 9:30 بجې وی کنه 9:30 بجې ډیر زیاته مننه عزتمن شي تاسو عالم صاحب دا سخت کړه که 9:30 بجې د کالو کو لکه څه چل دی مړنه دوانه سلام ویل که 1700 روپیا مې ډبي واغی ته دا څه ډول ګوریا دا ځکه مار دا غي شاته قصه کړې وته ورشه که جنریټر باندې هغه تاسو کول واخلې جنریټر زما پوری کول واخلم ډېر ځات مننه او ابدا والے تاسو بجلی راوسته او ټرانسمیټر هم لیکشن ته تیز کا د دې نور نه خیر لیکشن ته بٹن ته وګورځوا ډېر ځات مننه خوشاله اوسئ د استرالیا پروګرام کې شرکت وکړئ نګینجی سلامونه علیګي موږ باندې دونه سخت نه ده چې موږ د بلچا پروګرام او روساس پروګرام ورو ډېر ځات مننه عزتمن شي الله خوشاله ساته تاسو پروګرام خوښوي خانجی جناب سلامونه علیګي یو جهان مننه زارا فرام کلیډن سلامونه علیګي تاسو ډېر ځات مننه اوس به مې وی چې اوپو میسج راغلی به هر حال ډېر ځات مننه ثانک یو ناصر بنیر نه یادی سلامونه علیګي او وسیم جی سلامونه علیګي یو جهان مننه ننم ثوابه کې سکول زما تاسو سره کار او خو تاسو اون درې دي ډېر ځات مننه عزتمن شي جی ثوابه کې او بالکل کالو خان کیو لکشان کارو التلو سلام جی تاسو څنګه یې تاسو اس ام اس کړو زه غم لتلو الله خوشاله ساته ډېر ځات مننه خوشاله سي ان شاء الله ضرور به زه سبا چې دینو تاسو سره بیا رابطه ساتم ډېر زیاته مننه السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک نشه کوم زینا پانا خبرې کوم نو څوک پانا په خیر علي پانی خیر سي څنګه خیر او خیر خیریت دې مهرباني خچاري ها دا څه ته خیر اوسه او خچاري دا یو شند یو مطلب دی دواړو حاجی او ټیک ده کنه پانی د کوم زینا او اوریجنل پاڼې کنه هغه تماکو ولا پاڼې نه نارنج پاڼه ها نارنج پاڼه خ نارنج پاڼې
خا د نارنج پاڼې ټیک 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 ګوره نارنج پاڼه خو نری پرې ټپ ټیپ نو ته مغه شانتي خا زخه خبره پاڼه زویا څنګه سبق وې نه جی سویم کې تاسو جی سبق نه وای نه قرآن پاک سبق مې ویل دی نور مې نه خا نور دې ویل قرآن پاک سبق دی ویل دي نو حفظ دې کړی دی کنه داسې دغه ناظره نه راسي ناظره باندې دې کړی دی ګډ زبردست او تلاوت کې شکر بس دا خو ډېر ښکلې خبره ده سهار کې چې دي نو سم ډېر ښکلې مزیدار تلاوت کوه ماخوستن چې ویده کېږي نو هم سم ډېر زیات ښکلې تلاوت کوه نو سم ډېر زیات ثواب هم درته ملاویږي او چې څه خواهشات یې هغه به دې پوره کېږي حاجي او تاسو ته یقین وکړئ چې تاسو سپیشل دعا کوم همیشه ډېره زیاته مننه عزتمن شي او یقین کوو ستاسو په خبره باندې ستاسو دروغ نه وایي ټیک ده که نه حاجي تاسو کول نه اټینډ کړ زما کزن او فرینډ ټولې ودې شوې دا ولې ورشه اوبه پې واړوه یاسې ورته پاسې دغه دی پروګرام دوباره شروع شو هغه یو رڼا نه ده او نه هغه راسره ناسته ده او هغه نورې څو دي نورې څو دي کزنه ټولې درې مې کزن دي او درې مې خویندې دي ورشه ټولې پاسه وه محبوب بای وایي چې پاسې ګني نو اوبه باندې درړم روغه نه نه خیر دی اسم دته وایي دې پې وایي ځکه ډبې دې له درکو نو بس بیا ماته ووایه نه مړې ښځه صحیح شو لویه ښځه چې ښه حاجي اول نه دی راغلی دا یې راغی جوایا پاڼه ده لکه نارنج والا ښه نارنج پاڼه ده شکر دی الحمدلله تاسو ښه ښه یو سو څنګه نوم دی سو څنګه نوم دی پاڼه که نه یار او هغه تیاره ما د تابل یادولو سیف الله ښه سیف الله یادو سیف الله چې دی نو هغه زما په خیال نن پروګرام ته هېر شوی دی بیمارو او که نه ګني هغه خو دې شپې له ځان را رسوي او دې نه پسې در سره راولي خاص تاسو شو ډېر خوند کوي درې ما ویل که نه تاسو ځان سره هغه هم راولي ډېر خوند کوي چې تاسو درې واړه شو کوئ ښه خلک مطلب درې یاران د شپې پروګرام شروع کړو که نه او د شپې او د ورځې دواړه هغه د ورځې خو هغه درې یاران دي د شپې چې نو دوه کدوان او یو یار دی زیاره تاسو دوه کدوانه یقیني سوچ دې ډېره ښه دی که نه والله دا 2000 کدوان دي هسې زه یو یار دوه کدوان محبوب بھائی سمای کا ته سلام اور هغه دوا نه دی دا پلا ډبه چې لمبي ډبې والا د دې په خیال کې هغه شپور دي نه خدي سره ډبه لمبي زه ډېر سمبل نه پیښې دي ډبې هغه ته سلام اور صابر بھائی سادگی سانګ بلې کها کومه یو سادگی اردو سانگ دی امانت سم سادگی په ځان دي ساده راوړي د اردو سانگ دی دا سادگی تو हमारी जरा देखिए سادگی تو हमारी जरा देखिए زبردست سانگ دی ډېر ښکلی دا کوم یو دی یو ځلوي چې زبردست دی چې کوم یو دی دا چا ویلی دا سانگ امانت علی تر راوړو کنه یاله کې دا ډېر ظالم کمپیوټر ته وتنا سماته راوړو دا ډېر ښکلی ویلی خو ما نه دی اورېدلی ته وته پلی کړه هغه سیستم کې پلی کړه ډایري کې پلی کړه ښځه صحیح ډېره زیاته مننه تھینک یو دا سره له پروګرام کې شرکت جی زما کزن امنا هغه تاسو سلام کوي امنا ته خصوصي سلام وایو ته سم ډېر زیات واره ده کوه نه دا ما ورته ویلي امنا چې دا وی خدا نور ودی دي ښځه صحیح ده ډېره زیاته مننه لویه ښځه چې ښه اوکې الله حافظ سادگی سانگ تو ہماری ذرا دیکھیے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کوئی کم جانا جاوید بھائی سادی خبرې کوم کو هاتنه سادیه موډر ده ها دا سادیه کنه دا سم مشروطه ده کنه اوس ګوره ښه سادیه څنګه خیدا سو کوټ کې باران شوی دی کله مازیګر ټایم کې باران شو دلته سهار کې شو دا سه دلته مازیګر د سهار نه لیک شانتي رستو مازیګر نه مخ کې شو دلته چې د سهار 8 بجې کې شو دغلته څو ساس کې شوي دلته خو یو 12 ساس کې شوي وو دلته یو 12 ساس کې شوي وو کوهاټ کې موسم څنګه دی کوهاټ ته به راځم انشاءالله ښه ځان سره صابر هم راولم ښه
رسینا نو تیاری رسینا نه والله دې ځلم چې اراده ده کوهاټ ته ان شاء الله راځو جی ډیر مراواله صابر هم راواله ما وای مراواله خه صابر نه راواله ما کوهاټ کې موسم څنګه دی کوهاټ کې موسم څنګه دی کوهاټ کې ډیر زیات یخ موسم الته یخنی او دغه پنی هغه دوسم دلته اي سي لګولې دي نو دې په دې یخنی دا کمپال مونږه سره کې کبانو خړل نه مې هو سم دلته اي سي لګولې دي او 18 کې 19 کې پرې هي او دا سره ډاکټر دی را سره دا چې د سره وی پرېز مکوا وی خورا او کبانو له بوتله مسکا سادیه ډیر زیات مننه دوا سلام زر شاته وي او غانا را سره شي درته پلی کوم ها شکر بھائی چاودل مبارکیه ډیر مننه اور سلام سلام اور دلله تاسو مال आवाज اوریدل کې سوک والا आवाज اوریدل کې والا ټول سلام ډیر زیات مننه خوشاله استاد سره د مشر پروګرام کې شرکت وکړه دا واحد د ډاکټر چې دی ته وی سره پرېز مکوا ارزو خورا ما ته یې ډاکټر صاحب مې جانانه ډاکټر دی مې زکام مې دی مې یاره زکام مې بالکل نه ټیکيږي دا غره خپل انداز مندو خورا څو خورا بوتنه واسه او سره پر زبردست شیر رواني کبان مې وته ویلي بیا کولډرینګ ته وځي کتل ما ویره ته خوراته وی چې پرېز کوه کنه او خو سره براتونه په یو سره کې موته کتل تاره تاسو ته کنده وی چې لکه ته واخله او ګولې خو تاسو دې نه امید لرم تاسو به ډیر خوښ کړی وي او قبل چې تاسو فرمایشي نن اوس یوټیوب کار کوي یوټیوب باندې تاسو بدلون سپیس ټي وي سبسکرایب کړئ بالکل سبسکرایب کړئ زما چینل دی بدلون BADLOON سپیس ټي وي دا سبسکرایب کې بل چې دینو ریډیو دلبر RJ گروپ چې دینو هغه هم سبسکرایب کولی شي په باندې ټول پروګرامونه چې دی هغه پراتی وي مختلف RJ چې دینو دغه پروګرامونه پلس دغه پکچرز چې دینو هغه په تمنیل باندې لګیدلی وي او دا دواړه سبسکرایب کولی شي یو زما چینل دی یو چې ویل جناب FM 93 ریډیو دلبر نه ګورم سره په لاین باندې سو کراځي سیویل غواړي السلام علیکم جی السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सो सवाल ډیر کم راځي بالکل واخلې ضروري ہونا चाहिए السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څو خبره کوئی کم زنه کائنات خبرې کوم د دیرنه کائنات په خیر اغلی مای څنګه خیریت مهرباني کائنات د کم دیرنه لوور دیرنه اپر دیرنه اپر دیرنا واړې نه او جی خاصنګ خیر تاسو خیر دې تعبیر بای څنګه دي شکر دې الحمدلله تاسو خیر د واړې کې دې ټیم کې د غر په سر باندې ناسې کنه نه بای کور نه سکه نه ادوی از واړې ته تلم یو ځل کائنات جی نو ماته التا چې دینو زما سره لیسنرز نغي سره رابطه شو نو بس التا زما سره کارم نو ما وی زره شغوي سره ملاقات وشي اچھا زلاړم نو بازار کې باړې بازار کې ماته زمونږ دغه ځای کې کور دغه ځای کې نږدې کنه وې داس پیدل بلاړ شو هغه نږدې کور نو تقریبا نیمه ورځ مزلو کړی دا غر وخت ورسید دا ورته سات پسې چې کم ځای کنه نو ماته ویره تاسو څنګه وینه دغه څه به دا معمولی شان چړې ده بس معمولی چړې ده په لګي د غر سره ته خېډول نه هغه تاسو معمولی کولې سم مزیدار سم ډیر ځخ کولې زه خو دو وا دون زبردست مزګره پورې سفر وکاو والله دون زبردست دی او دون خولې زه بهترین ماحول او بیا خاص د غر سره ته ماته وی ورکوټ شي نخکاری لایټ ماتي او واقعي هم د ښکاری لکه سو اسمان ته چې ګور ستوري ښکاری کنه داسې ماتي دغه بازار نه منګرو خطو کائنات څنګه تاسو بالکل خدي کائنات زوی تاسو څه کار کوي مطلب سبق وایې کنه ها جی سویم کی لسم او کنه ګره تا سم مشروع دې سبا نه جوړيږي پته نه لګي هفته کې سورې اسکول ته ځي چې څه جوړ شو او که چرته سپوږ والا نه جوړ شو بیا هم خیا څو به جوړ شي کنه په دې راځه دا وخندل ښا او کنه وی سر وګورم او ناسته هفته کې سورې اسکول ته ځي دا خو سوال دی ها هفته کې څو ورځې سکول ته ځې 3 ورځې او کومه ورځ باندې سکول ته ځې
بس زه خو چې په کومه ورځ لاړم د خپلې مرضیم ده خپله صوبې خو جوړه تاسو درکړې ده ښه ده بیا خو ډېره ښه خبره ده دلته خو زما په خیال جوړ یو ورځ سکول ته ځي یو ورځ نه ځي او دغه شان نه 3 ورځې ځي او 3 ورځې نه ځي داسې اندازه یو ورځ ځي یو ورځ نه ځي که نه مطلب دلته هم دقه شان 3 ورځې لکه مونږ ځو ښه او 3 ورځې بیا نور ځي سکول سم آسان کړی دی یار سکول سم آسان کړی دی والله څه شي جوړیانې دي او هغه استاد چې هغه مسی وي هغه بس په یو ځل باندې یو چپټر ختم کی که نه بس انختی وي بورډ به ټول ډکي بیا سم سبالم چټي وي راشه نن د 2 ورځو کار واخلې په یو ځل باندې زه صحیح شي ډېره زیاته مننه زوی تاسو راله پروګرام کې شرکت وکړو لوی ښځه شي ښه السلام علیکم او کا جلوات سلام او ادم ته سلام او صابر بھائی ته ډېر مبارکي ډېره مننه خوشاله سړبې مبي ولا روړې داسې ول 100 والا کنه نو ولا غنیم کو دیله ورکه نه بھائی سی وی هغه ما چې کوم ډبي نیم دیله ورکولې ما چې کوم ډبي ورکړې دی هغه کې یو مټی ستاد اړه ولکه داسې کې دا وځول کې بي کې وی شي خاصه شي ډېر مننه خوشاله تاسو را پروګرام کې شرکت انده واخل دي السلام علیکم هلو تاسو आवाज بالکل سلو راځي غیب راځي 0916515 میسیجز ریفریش کا اورګه چې دوه ریډ کوم میسیج دام رکشي اظهر علی شاه زهیب جان مسعود شاه سکندر اور اے کیو خان شول رازی کنه بونیر نا مروه نه دغه ټول چې دغه ټول ودونه کړی ټول مصرف شوی دي بهر حال ټول ناراضي دغه نه علاوه چې دي نو دغه ګوره بے وفا خلک پروګرامونه پری دي زموږ هنو وفادار خلک زموږ وفادار زموږ هنو فن سور لسپینځل لسکاله می شو دي مایک ته او نه پری دم دنیا مصرف ټیم بجای شي نه نیور دیا ساته چې کوم پورې اف ام ان شاء الله محبوب आवाज به دیا ساته بلکې څو دا بداسي وي چې کوم پورې محبوبي په اف ام باندې به اوازي خجی خپل خواهش کې ټول د مدثر زمان سونګ واچ ها کیو شیټ کې ما کې داسې لیکلي خواهش لیکلي مدثر زمان سونګ واچ به سم مزه کوي مروا د بنیر نه سید جی ډیر زیاته باندې ان شاء الله مروا ضرور دغه بکیږي زه ګورم دغه نور میسیجز هم رالل دا هم شاملون پروګرام کې او سلام محبوب بھائی اس ام اس ولی نه شاملوي چې تاسو ورولې کې زه شامل کوم زه چې کله ستا شو اور ما نو لوپاټا په خله کې ورکما ځکه چې مالا خندا راځي صابر توای چې څنګه چللې هیڅ څنګه چللې یار شکر الحمدلله نور خدای صابر خدای خسر کې اور بیا لګ میسیجز ریفریش کومه کې نور میسیجز راغل هغه هم شامل شي دا لاس سل ریفریش هله کې درې میسیج غیب کړل یا درې میسیج پرې خو دل پتن لګ دا پیج میسیج غیبای او 8881 88 بولی کې او خپل پیغام بولی کې بیا وسن کې 8881 تا 8881 تا السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام د بلالور आवाज د ناراضي وړې ده او ریډیو دی لګولې دی نه هند فری لګولې دا نه چې ما هغه په وایرلس خبرې کوم وایرلس باندې خبرې کې او دي خخه دا ځکه आवाज راته بیږي وایرلس ته خانک دی دا مې موبایل خلی ته نیولې ما وی چې आवाज تاسو له استفاده درځي نه وای خلک आवाज راته بیږي نو وایرلس څنګه دی مطلب هغه غټستن چې داسې خلک راکاږي هغه شانت دی نجی پی ټی سی ال ته لګي هغه ولا دی او ټچ موبایل خلی ته نیولې ما چې تاسو له आवाज استفاده درځي خخه ټچ موبایل خلی ته نیولې ټچ دا ټچ موبایل دا سپین موبایل دی کنه سپین موبایل رنگ سپین دی کنه اپل والا دونه نمونه خو ماخله کنه خیر دی ضروري چې نومه واخلې ټچ موبایل خلی ته نیولې دی او وایرلس ته وخت نیولې دی ما وی دې چې بټن نیولې چې आवाज استفاده درځي ګډ هغه کې ټک ټک کیږي کنه تاسو خبره کې ورکم زینا یم خبره کوله چارته دینا څوک سلیم دا بالکل هغه سلیم دا مخ کې چې یو ټلیفون کړو کنه اختر کې څنګه خې کنه وخت تیریږي خو تاسو خو وې دا خو 400 دی جبنه ده دا خو خو 400 دی جبنه ده
اصل کې زمونږ مالت کې چوسيږي سواتيان اوسېږي کنه او د خبرې کې زه زیات تر وې سره ټایم تیرو دغه خبره د ما وی چې دا کاپی کوي تاسو ما وی چې دا خوي لفظ دی کنه زما جو سم زیات عادت شوی چې زه چرته لاړ شم ما دخل کوي تر 400 نه مين د 400 یو مين د 400 یو خیره خو خپل ځای خو جو نقل کړي تکړه جو مونږ د 400 یو کنه او جو تاسو جو مونږ هم د 400 یو جو تاسو سره د ټیم کې یو وایرلس دی یو ټچ والا موبایل دی نو تاسو موبایل تاسو نو کړی تاسو ویل وی اواز ولې راته میګنه ما ویل تاسو به وی چې بس صحیح نو تاسو تاسو نو کړی تاسو کوم موبایل دی انیس نن گاډي غشته بل گاډي غشته کنه غیر واستنو گاډي یا ضرور دی یا غری نو هغه باندې موږ داسې کنه موټر کې سونو پاسته سیټونه دی یاره حزب الله ته سونو خپل په اسانه باندې گیټ بندي ګله هغه دی لایټ پکې بل شوی دی وی ک بیا مې دی بیا بدن راواله نو تاسو چې بیا تاسو باندې کوله خامخا به دا څه وایي بس ولا دا څه چې هغه په خپل گاډي راوستو باندې ستومانو وی دینه په خپل دغه کې راغلو ما غسو ته ویل شي او ورکوټ شاندې سوي افیکس یو افیکس وسره ملال لیکن دا په 12,000 روپے کې 12,000 روپے غشته دوم ارزان هونده دي کته ډیر نه لګولې څه دا کې غسته او خو 3 لک نه خو رسې دا تاسو بس خپل موبایل مونږ ته وای کنه موږ سره دا یو موبایل دی چې زما دون لیسنر دي کنه چې دوی مال 100 روپے امر لګل کنه اوس به مازه لګړ گاډي راځي دوم داخل دي کوم اوس په گاډي اخلي کور دې به تیار کو گاډي به تاسو له درکو ول کم یو غوارل سټ والا گاډي نه خو خپل لکه ته په پولیس نسی خپل گاډي راکې به پولیس ته ټلیفون کې زما گاډي تختولې الله مګه تاسو له داسې لګو خاصه شي چې زړه څه بدلېږي ما چې پولیس والا ته نو وچره ما ایج لا دومره نه دی او مال هغه ستړي نه چې زما کې 2-3 کال شته چې زما لکه مطلب دا چې 2-3 کال زه ګرځول شم 2-3 کال پس براته زما گاډي ما ته واپس کا خاصه بیا سي 2-3 کال سپرداري کې ورا سړي ځه بس سار راشي کارو کا چې سار چوک ترا ولا گاډي ښا خاجي صحیح شو اصل نه چې یو بار کوم په اکسیډنټ کړ بیا په ونکو نه بس چوک ترا ولا گاډي بس 3 کال ما سره پس را باندې کول کې چې 3 کال پس غټه شمه نو بیا ما ته واپس گاډي راکې نو 3 کال پس به تاسو ته گاډي درکم نه چې 3 کال پس چلول دي خزر خشان نه ولی بني دون اسنه سټیرونه پکې وی الله یې ها کنه وا ته کومه گاډي راکې کنه مطلب 3 کال پس به تاسو گاډي ملو شي نو ګاډي سره خو چې ارسوي ګاډي چې صحیح وي لکه څه مطلب سره باډي خو بني د ګاډي کنه تاسو وایي ته نو ورکیو مطلب دا چې زبردست په چلولې وي الله دې خیر کی ګوره دونه نو ولاړ لې ورکې ولاړ به یو دا کور چې کور ولاړ 3 کال پس دا روانه دی بزنګ نیولې دي کې بچنجي شي نو دا څه خو دغه بابای کلو باسي او بای را دو باسي زالي بل خو چاله ورکوي کنه او ګوره او نو پکاري چې خیر دی بس دې بایم کنه بس ما تاسو مې بای ځکه هو مالته فون نه لري ګوره خره گاډي به قبضه کوم یاد ساته ګوره نشي کېږي دا یاد ساته کې گاډي به قبضه کوم خزه سي ډیر مننه سليمان تاسو را عالمین سر پروګرام کې شرکت کو یو جهان مننه عزت من شيخه حاجی سیف الله بھائی سلام او صابر بھائی ته تاسو ته ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ او سوار سټ په خلار کې د مات نشي ښه صحیح ډیر نه خوشاله اوسئ دا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک شه ډیر مننه دا څه چل دی محبوبه تا کور جوړ شو او ګاډی له واخلو که کور دی له جوړ کو که سیمټو بورې له واخلو بجلی پټنګ پکې پاتې دی ملک صاحب حاجی بجلی پټنګ پکې پاتې دی ورونه پکې پاتې دی ورونه پکې پاتې نه نور شي او چې بیا چې چیس پاتې ماربل پاتې سنټ ټریکر پاتې نه والله شکر دی نو ګټ ته لګولې دی کنه کور شکر دی بالکل برابر دی بس لیکشن کار پکې پاتې دی څه چل دی چې تا چت پاغا چاله په ګل نواز دلاویز او یار واقعي نو په دو باندې لګیاو نو لا د کارو سست کیږي دا خبره سیده هغه ډیر زیات سرول چلولې وکنه او داسې چل دی چې 1700 مټایي دی چې ولا اخیستې که نه او چلو که چې واده وکړه چې بدل را خلاص او چې دا بدل دی خلاص کړو چې کوم تحفې ډېر شي که نه اوبه بس بیا ملک صاحب اپانې ربي کې تاسو درکړي که نه ملک صاحب داسې ده
چې هغه ډبي باندې مې وته په کارډ هغه ته مې کارډو لګاو شاته په زمانو ملي کا او دام په لیکي چې 1700 روپے باندې غشتې ملک صاحب جی نیمه خبر کنه بل چاله او 100% راکی کنه نو موږ لکه دې شي ټوکرې پاتې شي ټوکرې هم خو دې نه بیاغه وایم نو تاسو صابر څه ملک صاحب ملک صاحب سنوي شانکار یې کړو کنه اوس نخنی بجې دي 10 بجې ته ماته کور وګنه زه مې به اډرس غواړم سم د یو خان دی کنه ویره په 1700 روپے مې ډبې واغښت مې زړه ډبې وی مړو به ویني کنه یاره خو بس ملک صاحب زر ودی ته راوکا دم لګ ملاکند ډیویژن یا دی لکه چې دم الله دې خیر کی الله دې خیر کی د ډبې اشاره مې غلطه نه دي لا سوچونو کې نو زه خو ازو دا ته بدلږي 28 زلو ته بزم کنه زه به 28 زلو ته زما ان شاء الله وختي چیرته غویل صابر ویل لپټاپ هم باندې واتساپ باندې دیواله ته مخو خندل دي نو دا مې هغه اميري تاکالي زان له صوبې مغه مې کته هغه بس هغه نور خلکو یې شي دي زه چې ډیره زیاته مننه ملک صاحب تاسو را لې پروګرام کې شرکت وکړئ او خبره